د ملي پراختیا شرکت له لوري د بغلان ولایت په مرکز پل خمري کې د غوري سیمنټو د درېمې فابریکې د جوړېدو چارې له ټاکلي معیار او وخت سره سمې پر مخ روانې دي. د یادې فابریکې د جوړېدو چارې دا مهال په بنسټیزو پړاوونو کې روانې دي او د مسؤلینو په وینا هڅه کیږي چې پروژه په ټاکلي وخت او معیار سره بشپړه او د سیمنټو تولید پیل کړي. قسمت شما می‌بینید همین پروگرام‌های کندنکاری تهدابا و PCC و بخش فوتنگ یا تهداباش فاوندیشناش ادامه داره که فعلا کارهای ما در 7 ساختمان فعلا جریان داره که در 7 ساختمان ما کندنکاری ها رو انجام دادیم. دغه راز مسؤلین وایي د یادې فابریکې د بنسټیزو برخو کار په منظم ډول پر مخ روان دی او د تخنیکي څارنې له مخې هغه معیارونه مراعاتیږي چې د دوامداره تولید لپاره مهم بلل کیږي. ما فعلا در جریان ریخت کانکریت PCC بلدنگ پریهیپر هستیم که در کنار بلندینگ سیلو قرار داره که بلندینگ سیلو هم PCCش خلاص شده. فعلا کار استیل فکسینگ از جریان داره و یک بلدنگ هپر بلدنگ ما موجا فاوندیشن از قالب بندیش شده و سیمتوی شام شده. په ورته مهال دغلته په کار بوخت یو شمېر کارګر هم وایي چې د فابریکې د جوړېدو له پیل سره د کار زمینه ورته برابره شوې او د دوامدارو ورځنیو عایداتو له امله یې د ژوند اقتصادي وضعیت نسبي ثبات موندلی. اقتصاد ما خوب است و در نفقه و در خوراک ما خلاصه خوب میشه، این کارا که جور بشه و تامین بشه اینا خیلی خوب است. دیگه همین کارا که در ولایت شروع شده خوب است، از اینکه مردم در کشور بره بسیار کار خوب است. همیشه د منطقه خود کار داشته باشیم. د یادونې وړ ده چې د غوري سیمنټو د درېمې فابریکې